د کهانه شروعات دی او سړی نه کېږي د کوم نوم چې کریس ګارډ وي. د په دې وخت کې د خپل ژوند کې د ټولو نه مشکل وخت تېری لګیا وي. د سره په دې وخت کې د خپل 15 کالو زوی د کوم نوم چې کریسټوفر وي ورسره موجود وي. دا دوه خپل هوټل ته لاړ شي چې هلته کې په رسېدو سره دوی په خپل سترګو باندې یقین نه کېږي. د ټول ټول سامان د دوی د کمرې نه بار پروت و ورچې د بل روز راسي دوی خپل کاري نه بادا کړي. سره به چې دوی اوس د کمرې نه راويستلو کریس په یری کې پاغ دروازې باندې راکېږي. خور ورته کولو نشي. بیا خپل زوی دا خبرو کې هم له باندې ځای تل پکاري. او کریسټوفر په خبر باندې پويږي نو هغه په خپل باندې هم په ور باندې زور نه کوي. دا یقین وي چې په لغونته کوشش سره واپس په هر ځای ټیک شي. او کریس په دې خبره باندې ودري او د سری په خاموشي سره ټول سامان د غزا نه روان شي. د دوی سترګې وینم یو کس ته ورچې په باندې به لګونته کې پیسې پوري. د ذکر په پس کوړه ورشي او ورته وډبې نو ډېر ډبول باوجود هغه ورله هیڅ قسمه جواب ورنکي. مزه باندې په دې باندې شپرا شروع شي. چې کریس سره د بل چا د مدد ته غوتو د پاره هیڅ قسمه لاره پاتې نشي. په اخر کې د خپل زوی ځان سری کی او ټرین سټیشن ته لاړ شي. حتی کریسټوفر ته درایي چې ویورز په بیکوره کس ته زما دا ماشين ټایم ماشين ښکارا شو. د وجې د کریس د زړه خبرو د پاره ولوب ورسره شروع کې خپل ځای د خبرو کې اون باندې اوس د دې ماشين په ذریعہ سره یو بل دنیا ته راغلو. پرځه کې خطرناک ډایناسور وسیږي. د وجې موږ په خپل ځان د بچ کولو د پاره په خر کې پناه غستل پکاري. کریسټوفر په دې سره خوشاله شو د خپل پلار سره روان شي. حکم غار چې ورته پلار یاد کړو په اصل کې د ریلوي سټیشن باتروم. کریس په ځکه په ځان بس ور بند خپل ځای ځان تر نږدې کی او د کولو کوشش شروع کی. هم پوره مطمئن شي د کوم نشي داسې پته لګيږي چې هغه ته داس لګيږي چې دا بالکل زموږ د سیدو ځای دی. په نیمه شپه کې یو کس په زور باندې په غور باندې راکېږي. هدن در داخله د کوشش کوي او کس په خاموشي سره ورته کلک کلاس ای خو دی. اوس په دې وخت کې صرف دا کوشش کوي چې ما زوی ته د حقیقت په اړه کې پته نه لګي. په سبب باندې کریس د خپل نوکر د پاره لاړ شي چې هغه ته دغه ملاقات جې سره وشي. دا کس حکم چې باندې په گاون کې اوسېده چې د پوس زندګی څنګه روانه ده. کریس سره د شکایتو لپاره ډېر څه وجوهات موجود وو. هغه ورته په خندا شي د کوم نه چې هغه ته داسې لګيږي چې واقعي هر څه ټیک ټاک روان دي. کار د ختمو نه پس د تیمخانه ته لاړ شي چې هغه د ویل شي چې صرف په دې ځای کې ماشومان اوسېدي شي. دلته کې سړو ته اجازه نشته. کریس ورته په دې خبر باندې انکار وکړي. وزیر خپل ځای دلته کې یوازې څنګه پرېږدم. هغه کې موجوده خزه دوی ته دی بل ځای په اړه کې وایي په هغه کې به کور خلکو لزه ورکړل کېږي. کریس در سره حالت کې ورشي چې حالت کې دی ګوري چې په سیکلو خلک د مخ کې نه په قطار کې ولاړ دي. ډېر وخت انتظار کوو نه پس دا پته لګيږي چې صرف یو څو کسان پاتې دي. په دې کې یو کس په زور باندې د په قطار کې را داخل شو د مخ ته ودرېږي. یو سره باس شروع کی چې باس کې دوی جګړه باچي. په سر خلکو هم د سری ودرېږي ورچې په دې ځای کې غلطي لکه هم د کریس نه و. په اخر کې قسمت د کارو کې او پلار روزوی له دنه د ورتلو اجازه ورکړل شي. په دنه ور داخله دوه ټول نه مخکې د خپل ځای اولامبي او هغه بیا په آرام سره ودکی. په دې خبره باندې زه بارزم او خپل ځان له هغه ماشين ټیک کوم. کریسټوفر سخفو ورچې هغه خپل کور ته واپس تګ غوښته. او کریس په دې خبره باندې پوه کی بچي موږ داسې نشو تللی کنه. موږ له دا ټیم ماشين ټیک کول پکاري. په دې کې دا کہانی یو څو میاشتې شاته لاړې شي. په دې وخت د کریس دا یقین و چې کله د خپل ماشينان خرڅ کمانو به دې سره به زموږ ژوندۍ بدل شي. یو څه ته یو خزه په نظر باندې راغله. دا خزه واکم چې په یو وخت کې دینه ماشين پټ کړو. کریس د مغزري پاغه په دې شاتو لګي چې ډېر کوشونه پس د اخر دغه نه د خپل ماشين پاغستو کې کامیاب شي. کوته پر اسې دوسر د خزانه د ماشين په دوسر د یو ځل بیا ناراضه شي. او څه پس د خپل سالګره منا بخل شروع کی. هر څه ټیک ټاک روان. چې کله د کار روزګار نه ویني د مالی حالت ورس تر وځه خرابې کی. د سره به جدي په ذهنونو باندې ورته واره بو جوړيږي. په دې وخت د کریس ملاقات جې سری وشي. کوم چې په دې وخت کې ټیکسي ترولو کوشش کوي. کریس موقع په منابع دوسر دا غسري په ټیکسي کې کین. بلاره کې چې لوی په حل کولو کې لګیاوي چې کریس ورته دا خبرو کې دا مال راکړه د زهل کول شمه چې په تمام یقین نه کیږي. او کریس په لسر په 100 منټه کې حل کوي چې په سره چې ته نه کافي متاثر شي. کله چې ټیکسي نه کوشي نو په دې وخت کریس ته د خبر احساس وشي چې ما سره خو ټیکسي د ورکول پیسې هم نشته. کریس راغو یریګو د ټیکسي باندې ځان د بچ کول د پاره منډو وغي. هو ته بیا دا رایا چې ما خو ماشين په ګاډي کې پرې خو ته چې کله واپس راشي خپل ماشين راکاږي نو په دې سره هغه ټیکسي باندې راګیر کی. د ترن بیا په پوره طاقت سره منډي شروع کی چې په اخري وخت کې او تر زفتار ټرین ته ورخیږي. خو په خدمت سره په دې وخت کې د خپل هغه ماشين بار ته پاتې شي او پټلې باندې ته نو ورځي. کور ته پراسي دوه سره دی ګور چې ما خو ټول پټول کور خالی پروت دی. ورچ نه دی د دې کور ته لیوا. ځان سره دې زوی کریسټوفر هم بوتل. خو دې مخکې چې کریس په نور زمانه په شو په دې وخت دغه په موبایل باندې رنگ راشي. د کبر والا کس جې خوېږي. کوم چې دا خبرو کی ویتل چې ما کوم نوکری کتره ته دا انټرویو بس صرف 2 ورځې پس کی. هته د نمبر د ویلو والا د نمبر د لیکلو د پاره وای. خو سره په دې وخت نه کاغذ موجود وو نه قلم چې به سر دې مجبور هغه ټوپټو نمبر یاد کی او بار ځان سره وي. ولې چې هغه تر پته و چې چلی به انسان نه غلطه شو نو په دې سره په زمانه ټوپټو ژوندۍ بدل شي. پس وا باندې کریس نادیا سره د ملاویدو د پاره لاړ شي چې پاغه کې نادیا لګي و د خار د پری خودو تیاری شروع کړي. ته وخت چې کریسټوفر هم د ځان سره بوزما. کریس ورته دا خبره صفو کی وزیر خپل زونه بیل چر هم نشه موسیدلی. په سر دغه دوه ترمنځ نه باس را شروع شي چې په اخر کې ورته نه د خبرو کی ما پس تاسو را ډیر سخت وخت تیر کزه باقی دا مشکلات نشم برداشت کولی. کریس ورته وایي زستا خبره منم چې دا حالات خراب دي. هغه مکه زما
په ځان باندې خپري یقین دی چې ما ته به یو ټیټه نوکري میلو شي او د هر څه به بدل شي. خو نه د تنګ شي او د سر د مزید باسه بغیر دغه ځای نه لاړ شي او د سړي د زوی ذمہواري هم ورکړي. کریس بیا په کریسټوفر پسې لاړ شي. په ځای کې د زوی د نن د مور په باره کې تپوس وکړي. خو کریسټینا خبره واړی را باړي. به دې تپوس کوي تر پلار سره خوشاله یو کنه چې پریزه کریسټوفر ورته په خندا شي چې په دې سره کریسټل کونته کې همت ملو شي. زه به د خپل ژوندۍ د لپاره بدلوم. د چې خپل خالق ورته واپس راشي نو دی مارک دوی له اخري ځل باندې دا وارنینګ ورکړي. تاسو له صرف د سبا پورې دا ځای خالي کول پکاري ول چې په دې ځای کې زه کار کوم او بل چاله پکاره باندې ورکوم. کریسټل له کونته کې نور وخت وغواړي ورسره دا واده ورته هم کوي. غم مکه دا ځای بدل زه په خپل باندې رنگ کما خو بدل کې تاسو مالا په دې ځای کې له کونته کې ډیر وخت راکوي چې بری سره د مالک رضا شو دی د دیوالونو د پینټ کولو کار شروع کی. په دې وخت کې دوه پولیسان افسران د کور ته لاړ شي چې په دې وخت کې دا پته لګي چې ما هو بلها د پارکینګ ټیکټونو جرمانه نه جمع کړي او د گرفتار کو پولیس سټیشن ته راوړي. که څنګه د بار دا خبره کوي ما پرګ د زما ورکوټ زی په کور کې आवाज دي په وی پرګ دینه او د قانون مطابق هغه مجبورن هم پاغه پولیس سټیشن کې شپو کی. کریس په دې سره مجبور نه د ترنګ ملو کو ته درخواست ورته وکي ته مهربانو کسر د ویش پوي پورې د کریسټوفر خیال وساته نه د اخر رضا شي. په دې سره هغه سردار یې هم و چې په سبا باندې زما انټرویو ته هڅه نه هغه رانه ځای نشي. په دې کې سبا شو دی رها کړل شي. په دې د وخت د ځای کولو بغیر او د ځان د صفا کولو بغیر سره پسې دفتر ته لاړ شي. په ځکه دغه بچمو باندې ما غشان د چونی داغونه پراتو دغه وخت ګډوډو دي سره نو کسر په مقابله باندې دی بالکل مختلف کاری. انټرویو چې کله شروع شي نو دی په ځکه دروغ د ویلو په ځای باندې سی پسې دا خبره ورته کوي ما ټول شپه په جیل کې تیر کړه ولې چې ما د پارکینګ ټیکټونو جمع کړ. انټرویو د غستو والا د دې خبره پر دوسر حیرانه پاتې شي چې دا ځکه خو په ول ځل باندې وینو د سری د دې پر اعتماد نه هغه متاثر هم شي. په تنده د پوس کې به کې سره یو سړی بغیر د کمیس د انټرویو د پاراش ته به دې په باره کې څه سوچ کوي چې په اساس کریس ورته وایي ودا هم کې دي چې کې دي چې هغه یو خبر توک اچولې وي چې جواب پورې دوسر هغه ته کې موجود هر یو کس په خندا شي. دا ویل زړه خوشاله کی او د انټرویو د ختمېدو نه پس جته دا خبرو کی وتا یو ډیر خاص سر پاغه ځای کې پرې خوته. د سر هغه ته د حقیقت په باره کې هم پته لګي چې چې اوس د کوم نوکر د کبر والے ما تقریبا د شپږ میاشتو پورې مال باندې هیڅ قسمه څه پیسې نه راکړل کیږي او چې زه بیا د شپږ میاشتې پس د دې خوښ شوم نو هله مال بیا مستقل نوکری راکې دوی. کریس په هیڅ چې دین الهه ما سره یو لار هم نشته د دې وجه هغه مجبورن دا موقع قبول کړي. اوس زه پس نه د کریس پر واپس کور ته راوړی او تر دا خبرو کی ویزبل خار ته روانه ما ته پس کریس دا غزوی دیو بل سری مرسته شروع کی د سری د خپل نوکری هم را شروع کی یو سره بس دفتر ته تک شروع کی هل تکری تر دې حد پور په مشقت سره کار کوي چټون اخر دی را چټي کوي. پس کې نوکری په وخت کې د دې خبر باندې زر پوه شي چې څومره گا کروڑه مانو په دې سره ماته زر تر زر کامیابی ملاويږي. اوس وبهم زر سکی وسلخانه کې هم وخت نه ضایع کوي او دې سری خلکو سره خبرې هم پته زی سری کوي د پاره چې ډیرو کسانو سره خبرې وکړلې شمه. د سری د مالی حالت ورس تر وځه خرابېږي د پاکون کو سره $200 پاتې شي چې روز د ټیکس د ډپارټمنټ داړه خدارنګ راشي ستو بانک کې څومره هم پیسې وي هر ټول پټول موږ ضبط کړل ولې چې تا خپل جرمانه نه ډکې کړي. اوس سره د کړې د ورکول پیسې هم پاتې نشي چې په اخر کې د کریسټوفر د کورو باسري شي او د سره کور هم نو پاتې د سره به جدي مشکلات نور هم سیفا شي. د کله په یتیمخانو کې شپې کوي کله په چرچونو کې او د سره کړه نه کله پکې ریلوے سټیشن کې هم پر به تور کې اور بس کریستا ډیر مالدار سړی ملو شي خاطر خبر نه د مخسره متاثر شي او د سره د کاروبار د کورو د پاره رضا شي د څه نه ګره په ډیر غټ امید جوړ شي د سره په جدي اوس نور هم مهنت شروع کی که اوس ټول ورځ نوکری کوي او د شپې د پاره خپل ځان لبیا د نیمه شپې په د ملاست زینه ګوري په دغه سخت مشکلاتو کې په دې باندې شپږ میاشتې تیری شي او اخر هر ورځ راشي کله چې دغه کپنې واره د طرفه سره دورې دوالو که څنګه یې کمنه تر وغواړي په دې وخت کې سخت یې دلو ها سر دا یاره باوي کې چرته ځل ناکام شوم زما بیا د ژوند هیڅ قسمه مقصد پاتې نشي. اوس مې پس دغه کپنې والا مشر په دې په خندا شو د سیلاس ور سره ملو کی په دې خبره باندې په سباله بدنو کړې د پارازي یو کنه چې د پورې 2 سر د پسترو کې اوخ کې راشي په ډېر مشکل باندې خپل ځان راقابو کی او د سې دغه ټول کسانو شکریا ادا کی او د سری بیا په مزه باندې غزینه بار ته روزي دنه پس کریس بیا ډېر مهنتي او ډېر اوخیار یو دولتمن انسان جوړ شي. هغه د دې سخت مهنت د وجه او ډېر کامیاب کپنې جوړه کی چې اوس دې بل چل د کار د قبول په ځای باندې خرید د پکپنو کې کارونه شروع کی. تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما تخپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوی ګوبا په وینه ویډیو سره مال راکې اجازت بای